د لغمان ولایت د رسنیو اړیکو دفتر په نوښت او د اسلام موسسې په تخنیکي همکارۍ د اړیکو فن او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه 2 ورځنی پیل شوی ورکشاپ پای ته ورسید. یاد ورکشاپ نن یکشنبه د لیندۍ په 10 نیټه ترسره شو چې پر مهال د سکتوري او تخنیکي خدمتونو رئیس محمد حنیف هاشمي، د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال، د ولایت مرستیال ویان رفیع الله رفیع، د اطلاعاتو عامر عتیق الله قریشي، د ولسي ملاتړ برنامې ولایتي مسؤل فیضان الله پټان، د اصلاح ولایتي دفتر مسؤل نور الحق منصف، د بیلابیلو ادارو مطبوعاتو د برخې مسؤلینو، د رسنیو خبریالانو یو شمیر نورو ګډون کړی و. لومړی د ولایت مقام مرستیال ویان رفیع الله رفیع میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د ورکشاپ له ګډونوالو څخه مننه وکړه چې د اړیکو د فن او اطلاعاتو د لاسرسي قانون په جوړ شوي ورکشاپ کې فعال ګډون وکړ. هغه ویل په یاد ورکشاپ کې د 15 بیلابیلو سکتوري ادارو مطبوعاتو د برخې مسؤلینو د 15 رسنیو خبریالانو ګډون کړی و. رفیع له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل چې په یاد ورکشاپ کې کوم مواد ترلاسه کړل هغه د خپلو نورو همکارانو سره شریک کړي او په خپلو ورځنیو چارو کې دې هم عملي کړي ترڅو د اطلاع ورکونې برخه لا پرمخ تللی شي. ورپسې د ولسي ملاتړ برنامې ولایتي مسؤل فیضان الله پټان یاد ورکشاپ مهم یاد کړ او د اصلاح ولایتي دفتر څخه وغوښتل چې په راتلونکي کې د سکتوري ادارو رئیسانو او خبریالانو لپاره اطلاعاتو د لاسرسي قانون په اړه ورکشاپ جوړ کړي. د ورکشاپ د ګډونوالو په استازولۍ رحمان الله رحماني د ولایت مقام د رسنیو او اړیکو د دفتر او اصلاح ولایتي دفتر څخه د مننې ترڅنګ له دوی وغوښتل چې په راتلونکي کې د ته ورته نور ورکشاپونه هم دایر کړي. د سکتوري او تخنیکي خدمتونو رئیس محمد حنیف هاشمي د ولایت مقام د رسنیو او اړیکو دفتر او اصلاح ولایتي دفتر څخه مننه وکړه چې په یاده مهمه موضوع یې ورکشاپ دایر کړی و. هغه د ورکشاپ ټولو ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به د دوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې ولایتي اداره د ته ورته نور ورکشاپونه هم دایر کړي. ورپسې د اصلاح ولایتي دفتر مسؤل نور الحق منصف د ولایت مقام د مرستیال ویان رفیع او د اطلاعاتو د عامر قریشي څخه مننه وکړه چې د یاد ورکشاپ ټول معلومات په ښه شکل ګډونوالو ته تشریح کړل. هغه ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به د ته ورته نورې برنامې هم د سکتوري ادارو مامورینو او خبریالانو د ظرفیت لوړونې په موخه دایر کړي. د یادونې ده چې نن اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه چمتو شوی پریزنټیشن د اطلاعاتو د عامر له لوري ګډونوالو ته وړاندې شو او د دوی پوښتنو او اندېښنو ته هر اړخیز ځوابونه ورکړل شول. د ورکشاپ ګډونوالو سره د ویډیوګرافي او فوټوګرافي په برخه کې عملی تجربې د اطلاعاتو د عامر او د ولایت مقام د کامرامین هیرو له لوري شریکې شوې. د ورکشاپ په پای کې د یو شمېر مسؤلینو په لاسونو ټولو ګډونوالو ته چمتو شوي تصدیق پاڼې هم ورکړل شوې.